نیور څه ته وایي؟ نیور یعنې لږ ډېر نه وی. نیو څه ته وایي؟ او نیور او نیور نیور یعنې هیڅ کله هم نه. دا بدل سپیلنګ دی. هیڅ کله هم نه. دا سپیلنګ هم بدل دی او ویل کېږي هم هیڅ کله هم نه. نیور ویوه نیور NEVER نیور نیور ښه هیڅ کله هم نه. ښه او تر ټولو نوي ته څه وایي؟ نیویسټ نیویسټ ویوه ما سره نیویسټ تر ټولو نوی نیویسټ. لکه درې سیزونه دې راوړه، مطلب درې موبایلونه دې راوړه، نو یو نوی دی ته وایې چې this mobile phone is new. زه د جب نه بل راوباسم، زه ویم but this one is newer. د دې مطلب څه شو؟ مطلب تا موبایل راویسي چې ما موبایل نوی دی، ما ته ویل خو دا د دې نه هم ډېر نوی دی. کېدای شي تا S20+ راغستی، نو ما در پسې S22 راواغستو، نو ما ته ویل this is but this one is newer. بیا داسې وشو چې بل درېیم ګړی کس راغلی، هغې ویلې چې my phone is newest this phone is newest. کېدای شي هغه S24 راواخلي که نه S24 راواخلي S40 راوالي، نو دا په سامسنګ کې موبایل دي، تا به یې نوم اورېدلی که نه. دا ډېر کامیابې موبایل دي، ښایسته کیمرې دي او نور هم ښې دي. ما سره هم دغه دی S20+. نو بیا لکه مثال S20+ زما موبایل څه شی دی؟ نیو دی، مثال خبره نیو دی، او بل کس راشي هغه S22 راوالي، د هغه نیور شو. شی شو اورې هلو ښه، نو د هغه نیور شو. بیا چې چا S24 راوړو، نو د هغه به څه شي؟ نیویسټ. ښه اوړ خو مو ویلې، اوړ زوړ ته وایي، اوړ زوړ او اولډر لږ ډېر زوړ، د دې نه هم زوړ، لږ ډېر زوړ. دا لږ ټکی پکې ولې ویو؟ ډېر زوړ نه ویو، داسې ویو لږ ډېر زوړ. ولې؟ نو خو داسې دې ویو که نه چې ډېر زوړ، ځکه چې ډېر زوړ خو بیا اولډسټ دي. ما سره ویوه اولډر لږ ډېر زوړ. ښه اولډسټ تر ټولو زوړ. زمونږ کونړۍ لهجه کې موږ د ټولو نه زوړ. موږ کونړۍ لهجه کې داسې ویو که نه، تر ټولو زوړ خو لکه فصحه، لکه پاکه سوچه، پاکه پښتو ده، نو کتابي پښتو ده، موږ ځکه یو تر ټولو زوړ. اصل کې موږ کونړۍ لهجه کې څه ویو؟ د ټولو نه زوړ که نه داسې ویو. ښه اوس دا درې ټکي چې دي، دا ما ته زر په سپیلنګ کې ویوه، پښتو معنی هم وکړه او راته دغه یې که چې مخکې لاړ شو. بیا بسم الله که